میدان وردګ ولایت د داخلي او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې چې تازه په دې ولایت کې د انتیموني او سربو د پروسس کارخونې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت په فعالیت پیل وکړ. په پرانیسته کې لوړپوړو چارواکو وویل چې افغانستان زیات بېلابېل ډوله طبیعي منرالونه لري او په یاده برخه کې پانګونه د مسؤلینو او هیوادوالو ګډې هڅې ته اړتیا لري. چې دلته خاص صنعت او خاص په هغه فابریکو کې چې په هغه کې معدنیات زموږ ستاسو د وطن پروسسیږي، په دې کې ډېرې ګټې شته. موږ په دې کې ډېر زموږ افغاني شرکتونو ته ډېر کوشش کړی دی چې تاسې دلته پروسس وکړي او دلته کارخانې جوړې کړي او دلته به افغانان ستاسو سره په کار اخته وي. د فابریکې اصلي جوړښت دوه بشپړې برخې لري. اوله د کان د ډبرو د غني کولو فابریکه چې د ورځې 360 ټنه د کان ډبرې پروسس کولی شي. د دې برخې ساختماني او تجهیزاتي چارې تقریبا بشپړې شوي دي. دوهم د فلزاتو د ذوب څانګه چې پکې فلزات انعکاسي او مخلوطي بټیو له لارې په لوړو تودوخو سره ذوب کیږي او دا څانګه به انشاءالله د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر پایه بشپړه او فعاله شي او د ورځې تر 60 ټنه خالص فلزاتو د تولید وړتیا به ولري. د خلکو او د ولسونو باورونه په اسلامي امارت باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هغوی هم دغه پریکړې او نتیجې ته رسېدلي دي او رسېږي چې موږ د نورو په تمه باندې ناسته دا د وخت ضایع کېدل دي. یاده کارخونه چې په 15 جریبه ځمکه جوړه شوې د پرانیستې پر مهال یې چارواکو وویل چې دا ډول پانګونې د هیواد قوت او د ځواک رمز دی. همدارنګه زیاته یې کړه چې افغانستان د فلزاتو او ورته برخو کې د نورو د اوږو بار نه بلکې د سیمې هیوادونه هم ورسره آبادوي. د افغانستان صنعتکار او تجار او سرمایدار ته نمیده هیله ده. ګورئ ورونو ولکن په بل هیواد کې عزت وي. راځئ په خپل هیواد ته، راځئ په دې هیواد کې سرمایه گذاري وکړئ. هیڅ داسې سرمایه گذار نشته دی چې یوه ورځ چا زده کړی وي. د پروسس په هکله یو درنه فابریکه ابتدا کوو. د افغانستان د اسلامي امارت او د خلکو د امیدونو یو مهم هغه څه دي چې موږ تاسې امید لرو او په تلاش کې یو. ولس ته هم دا اطمینان ورکوو او د تاجرانو ته هم دا اطمینان ورکوو چې موږ به انشاءالله تاسو سره پوره همکار یو. د دې فابریکې پرانیسته به نه یوازې 400 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي بلکې په میلیونونه ډالر به د دولت خزانې ته عواید هم وسپاري. فهیم الله افغان، ملي راډیو تلویزیون، میدان وردګ.